د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا د یاد ولایت د اقتصاد رئیس په حضور کې د هیواد په شمال زون کې د ملي او نړیوالو بنسټونو له استازو سره وکتل. په دغې کتنې کې چې د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوې وه، د بلخ والي په روان کال کې هیوادوالو ته د خدمتونو د وړاندې کولو د بهیر په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو ټینګار وکړ او د دغو بنسټونو له خوا یې د ګټورو پروژو د تطبیق په برخه کې د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. په دې غونډه کې د هیواد په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤلینو او د نورو ملي او نړیوالو مؤسسو رئیسانو هم شتون درلود. لومړی د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا په هیواد او په ځانګړې توګه په شمال زون کې د دوی د خدمتونو د ستاینې پر مهال د مؤسسو رئیسانو او استازو ته وویل چې په 2024 کال کې به د افغانستان د خلکو لپاره په خپلو پلانونو کې د روغتیا، پوهنې، کرنې او د اوبو رسولو په برخو کې نورې پروژې هم په لاره واچوي. همدارنګه ښاغلي وفا د یادو ادارو له استازو څخه وغوښتل چې د دوی ترمنځ د تړونلیک د پلي کېدو او د امارتي ادارو سره په همغږۍ خپلې چارې چټکې کړي. ورپسې په دې ناسته کې د ملي او نړیوالو مؤسسو مسؤلینو او استازو له شته شرایطو څخه خوښي څرګنده کړه او د افغانستان خلکو ته د صادقانه خدمت په برخه کې خپل چمتووالی وښود. دوی همدارا زیاته کړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي تر پوښښ لاندې راوستي او دا مرستې به په روان کال کې هم دوام وکړي. د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست لخوا د 400,000 افغانیو په لګښت د دولت آباد، چاهي او چهاربلک ولسوالیو ترمنځ نښلوونکي سړک د ترمیم او جغل اچولو کار د سیمه ییزو خلکو په مالي مرسته پیل شو. چارواکي وایي دغه سړک 250 کیلومتره اوږدوالی لري او د یوې میاشتې په موده کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. دغه سړک د بلخ ولایت د 3 ولسوالیو نښلوونکې لار ده چې له دولت آباد څخه پیل او د چاهي ولسوالۍ له لارې په چاربولک کې پای ته رسیږي. اوس د دغه سړک د تخریب له امله د اسلامي امارت سیمه ییزو چارواکو د سیمې د خلکو په مرسته د دې سړک رغولو او جوړولو ته سینه ډبولې. سرکی که ما از ولسوالی دولت آباد شروع تا مرز چاربولک که از مابین ولسوالی شاهی میگذره این قبلا خیلی خراب بودن. بعد از روی آمدن امارت اسلامی پلانی که مسئولین امارت اسلامی در این بخش داشتن ترمیم ساختن سرک بودن. مسیری که از دولت آباد شروع الی چاربولک 25 کیلومتر هستند و تقریبا 25 روز شاید دوام بکنن. هزینه که درباره این سرک مصرف میشوند 4 لک روپه ملت برایشان را ترتیب و تخمین کردگی هستند که جمع کردگی هستند. له بلې خوا د بلخ د ټولګټو ریاست رئیس د اسلامي امارت له لوري د هیواد په کچه پلي شوې پروژې بېساري بولي او وایي چې دغه نظام د پراختیایي کارونو دوام ته ژمن دی. بسط کشور الحمدلله به 2 سال که کدام خدمت کدام کار شده به 20 سال پیش نشده بود. هر کسی را قبول داره که امارت اسلامی چقدر کار میکنه و چقدر به خدمت جریانش داره، چقدر کوشش داره. په همدې حال کې د بلخ ولایت د دولت آباد او چاهي ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه سړک د رغونې چارو پیلېدل د سیمې د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې مهم بولي او د دې ډول پروژو په پلي کېدو کې له خپله لوري د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکوي. ما قبلا مریضایی که داشتیم، بیماری که داشتیم، در این وقت ناوقت هم مثلا در شفاخانه کلینیک یا دولت آباد یا بر کدام منطقه وقت ما بسیار ضایع میشد، بسیار موانع برای ما رو ایجاد میشد. ولی امروز فخر میکنیم، افتخار میکنیم از امارت اسلامی که با ما یک مهربانی میکنن. ما مردم ولسوالی چای از امارت اسلامی خوشحال هستیم و سمی که در ما مردم گفته شوه ما مردم حاضر هستیم. البته در هر کارش که هر کاری که امارت اسلامی اگر از طرف دولت شوه ما مردم بابا که هر سمی که بگن ما مردم حاضر آمده هستیم و بسیار خوشحالم از امارت اسلامی هستیم که سرکای ما را جور کردن، مکتبای ما را جور کردن، مدرسای ما را جور کردن. د یادونې وړ ده چې دغه سړک 25 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیا رغونې لګښت یې 400,000 افغانۍ دی چې د دولت آباد او چاهي ولسوالیو د خلکو په همکارۍ د بلخ ولایت مقام لخوا ورکول کیږي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو د مزار شریف ښار له دروازې څخه د څه باندې 1000 بوتلو بهرنیو الکولي مشروباتو د نیولو خبر ورکوي
او زیاتوي چې د دغې قضیې په تړاو یو تن بهرنی کس هم نیولی دی. د بلخ ولایت د امنیه قماندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت اداري مسؤل وایي چې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو تن مزار شریف ښار ته له ازبکستان هیواد څخه د څه باندې زرو بوتلو شرابو د راوړلو پر مهال نیولی دی. د دغه چارواکي په وینا نیول شوی کس شپږ کاله عمر لري او د ازبکستان هیواد تابع دی. یک عرضه موتر نو امبولانس تویتس که به دریوری عبدالظاهر ولد اسماعیل که تبع ازبکی است، پلیت محترم ازبکی است که تخمینا 1100 بوتل انواع اقسام به حساب که مشروب الکلی خارجی ازبکی در او به شکل ماهرانه جاسازی شده بود و توسط مسئولین ما واقع سرک کابل بانک دستگیر و اعمال مشروبات الکلی قید و ضبط. ښاغلی راسخ زیاتوي چې په دغه ولایت کې د نشهیي توکو د کښت او انتقال د لمنځه وړلو په برخه کې هڅې کوي او په یادې قضیې کې د نورو کسانو په اړه پلټنې په شدت سره روانې دي چې دخیل کسان به له نیولو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي. این پروژه را که به حساب روی دست داشتیم به خاطر از اینکه یک پروژه کشفی بود که دو کس به حساب سر از این پروژه انداخته بود که موفقانه به سر یک الجا به حساب موفق شدیم. دیگه شون در قضیه انکشاف از او تعقیب کشف تعقیب دیگه پا جریان داره. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د 209 الفتق الاردو مسؤلینو د مزار شریف ښار له اومې ناحیې څخه د 300 بوتله شرابو د نیولو خبر ورکړی و. په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري د یو شمېر غږیزو او انځوریزو رسنیو خپرنیزې چارې وارزول شوې. د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا په مزار شریف ښار کې ټولې رسنۍ مکلفې دي چې د خپلو نشراتو منځپانګه د اسلامي اصولو او ارزښتونو سره سمه جوړه کړي. د بلخ ولایت د یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو فعالیتونه د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو او یو شمېر نورو مهمو ریاستونو د استازو لخوا وڅېړل شول. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا د رسنیو د بشپړ ملاتړ د ډاډ پر څرګندولو سره د رسنیو مسؤلینو او خبریالانو ته وویل چې رسنۍ د دولت او ولس ترمنځ د اړیکو د پله حیثیت لري او ټینګار یې وکړ چې ټولې رسنۍ آزادې دي او د افغانستان اسلامي امارت د تګلارې له مخې کولی شي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د رسنیو یو شمېر مسؤلینو او خبریالانو د کره او پر وخت معلوماتو د وړاندې کولو په برخه کې د دغه ولایت د سیمه ییزې ادارې د همکارۍ او همغږۍ ستاینه وکړه او ویې ویل چې دوی به په هره برخه کې د اوسني نظام د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونه تر بیا مو الله مل ښې چارې.